د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې روزونکی له نړیوال جام وروسته خپله دنده پرېږدي. ملګرو چې ولې دغه دنده پرېږدي راځو دغه خبر ته، خو مخکې له دې چې خبر درته وړاندې کړو ملګرو که هر چا زموږ دغه نوی یاران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزونکی فیل سایمنز له نړیوال جام وروسته د افغان لوبډلې د روزونکي په توګه خپله دنده پرېږدي. د ویسټ انډیز دغه پخوانی الراونډر کرکټ لوبغاړی له 2019 کال راهیسې د افغانستان د لوبډلې روزونکی دی. اوس افغان کرکټ بورډ ته ویلي چې خپل تړون نه غځوي. تېره میاشت په یوې جنجالي پریکړه کې افغان کرکټ بورډ لوبډل مشر اصغر افغان لرې کړ او پر ځای یې ورځنیو سیالیو لپاره ګلبدین نایب د لوبډل مشر په توګه وټاکه. دې بورډ همداراز رحمت شاه د ټیسټ او رشید خان د شلوریزو لوبو لپاره مشران وټاکل. د دوه مخکښو افغان کرکټ لوبغاړو رشید خان او محمد نبی په ګډون ګڼو کسانو د بورډ په دې پریکړې نیوکې وکړې. د دې لوبډلې ویسټ انډیزای روزونکی سایمنز ویلي د دې ادلون بدلون په اړه افغان کرکټ بورډ له ده سره سلا نه ده کړې. زه هیڅ خبر نه وم، ماته هیڅ دلیل نه دی ویل شوی. دا د افغان کرکټ بورډ او غوروي ټیم پریکړه ده. هغه ویلي نړیوال جام ته د افغان لوبډلې رسولو کې خپل او د افغان کرکټ بورډ هدف ته رسیدلی او اوس وخت راغلی دی چې خپله دنده پرېږدي. کرکټ ته سایمنز ویلي وروسته له دې چې افغان کرکټ بورډ سره مې تړون پای ته ورسید یو بل کار ته مخه کوم. وروسته کېږي زما تړون د جولای پر 15 نیټه. د ویسټ انډیز 50 کلن پخوانی دغه لوبغاړی په مشرۍ افغان کرکټ لوبډلې تیر مارچ کې د نړیوال جام ته د لارموندنې سیالۍ وګټلې. د کرکټ نړیوال جام شاوخوا 10 ورځې وروسته پیلېږي. افغان لوبډله به خپله لومړنۍ لوبه د 15 واړه نړیوال جام ګټونکې لوبډلې اسټرالیا سره د جون په لومړۍ نیټه ترسره کړي.